سلامونه. ګراني دومره راغله چې هر سړی په ژړا ژاړي او سم خلک په زکات او خیرات اغوستو باندې مجبور شوي دي. په د حق حیران شي چې په دې حالاتو کې به د غریب خلک څه کوي، د هغه خلکو چې نه کار یې نه روزګار یا به څه کوي، چې کاروباریان ژاړي، نوکرۍ والا ژاړي چې دغه خلک به څه کوي. دې ته انفلیشن وایي. دا انفلیشن په ټوله دنیا کې راغلی دی، خو د پاکستان غوندې کې ملکونه بیا ډېر زیات خراب کړل. د هغې مختلف وجوهات دي او په هغې به بیا چېرته بحث کوو چې د هغه څه وجې کیدی شي. خو موږ له انفرادي طور باندې په دې حالاتو کې څه کول پکار دي چې موږ د دې حالاتو نه یا د راتلونکي حالاتو نه ځان بچ کړی شو. پښتانه متل کوي چې د خپل څادره پورې خپې غځول پکار دي. نو یو اپروچ خو دا دی چې یاره ستا څومره پیسې دي هغې پورې به ته خپل ضرورت سیوا کوې، د هغې نه په اخوا نه ځې. او دویم دا دی چې یاره که ضرورت دې سیوا وي نو ته به ځان له غټ څادر اخلې. نو دا دوه بالکل مختلف طریقې دي. دا فاینانشل ایجوکیشن کې پکار و چې هم په سکول کې، یونیورسټۍ کې، په کالجونو کې، او هم په کورونو کې، په حجرو کې یا په جوماتونو کې دا شیزونه موږ ته وښیي چې موږ یې زده کړو او موږ دې حالاتو کې دومره زیات نه متاثره کیږو. نو ټول نه لومړی چې زموږ په کومه مسله ده چې یاره موږ خپل څادر نشو غټولی، موږ پیسې خپلې نشو سیوا کولی. د هغې ماته بنیادي وجه دا ښکاري چې زموږ په کورونو کې یو کس یې ګټي او شپږ کسان یې خوري. نو هغه چې د یو سر حساب ته وکړي پیسې ډېرې زیاتې کمې شي. لکه څنګه که یو کس تنخواه اخلي 1,20,000 روپۍ، خو د هغه په کډه کې شپږ کسان وي، د دوی 20,000 روپۍ هم په یو سر باندې نه رسي. نو دی خو به وایي چې زه 1,20,000 اخلم، خو دی 1,20,000 نه اخلي، د صرف 20,000 روپۍ چې کوم دی یو انسان له پیدا کوي. نو پکار ده په دې حالاتو کې چې یو کس صرف نه ګټي بلکې دا شپږ واړه کسان چې کوم دي دې د ګټې وټې ذریعه جوړ شي. که دې کې د څوک تعلیم حاصلوي، که څوک چې کوم دی په کور کې د کور نه څه کار روزګار شروع کولی شي، خو که دا ټول لږ پیسې راوړل شروع شي نو د انکم به سیوا کېدل شروع شي. دویم که داسې ممکنه نه وي د څه وجه، نو موږ له د خپل کار ټایم سیوا کول پکار دي. زموږ ډېر زیات د سستۍ عادت دی چې یاره موږ 6 ګنټې کار وکړو نو موږ وایو چې بس موږ هر څه وکړل. تاسو د بهر ملکونه چې کوم خلک راشي ته د هغې نه تپوس وکړئ د څو ګنټې کار کوي او څنګه کار کوي، تاسو به حق حیران شئ. دلته خلک ډېر زیات آرام پسنده دي، ډېر زیات د سستۍ عادت دي. پکار ده چې موږ 6 ګنټو په ځای باندې 12 ګنټو په ځان 14-15 ګنټې کار وکړو چې د دې حالاتو سره مقابله وکړلی شو. د هغې نه علاوه که ستا دا وخت تاله صحیح پیسې نه درکوي نو پکار ده چې ته څه داسې سکلز زده کوې چې ستا د وخت قیمتي شي. که ستا اوس 1000 روپۍ دیاړي ده نو ته داسې سکل زده کړه ورو چې ستا 2000 شي، 3000 شي، 4000 شي، چې دیاړي دا قیمت دې سیوا شي، ستا ویلیو سیوا شي. که دا چل هم موږ وکړو نو موږ به د ګرانۍ سره مقابله کولی شو. د هغې سره دا هم کېدلی شي چې یاره په ډېر مارکیټونو کې ستا د دې سکل، ستا د دې مزدورۍ اصل قیمت تاته نه میلاویږي. نو پکار ده چې ته خپل مارکیټ بدل کړې. لکه که ته د سواد په بازار کې خپل یو خاص سکل خرڅوې او د هغې ته له 2000 روپۍ قیمت درکوي، نو که هغه ته په یو داسې مارکیټ کې خرڅ کړې چې هغه د پېښور یا د اسلام آباد کېدای شي هغه ته له 15,000 درکړي، نو ته خپل مارکیټ بدل کړه چې هلته کې ستا د انکم لږ سیوا شي. هغې سره دا تاسو ته یاد وي چې څومره چې خلک په بهر دنیا کې تاسو وګورئ دوی زیاتتر یو کار نه کوي، یو کار سره دوی خواوشا کې 2-3 واړه نور شروع کوي. زمونږ د خلکو دا یو غټ علم دی چې دوی یو کار شروع کړي او هغې ته بیا ناست دي. تاسو به دا هم اورېدلي چې ټولې هګۍ به چېرته هم په یو باسکټ کې نه دي. که سره چې ته 5-6 لک روپۍ دی تا په یو کاروبار کې بندي کړي دي او سبا له خدای مکړه دغه کاروبار خراب شو نو ته خو لاړې غرق شوې، بیا به په دې حالاتو کې څه کوې، به دومره ګرانه کړي. نو پکار ده چې د 5-6 لکه په یو کاروبار کې نغدي 2 لکه 3 لکه چې کوم دي مختلف کاروبارونو کې په وړو کې کاروبارونو کې تقسیم کړه. د هغې نه علاوه دا هم کېدلی شي که تاسو سره پیسې نه وي نو تاسو د انټرنیټ د لارې مختلف طریقې دي. که تاسو په یوټیوب کوئ چې یاره زه آنلاین څنګه پیسې ګټلی شم، تاسو چې کوم هم سکل دي، که خبرې دي، که هغه قرآن شریف ښودل دي، که هغه سبق ښودل دي، نور څه دي، په زرګاو طریقې دي چې هغې تاسو د هغې د لارې مختلف پیسې پیدا کولی شئ لږې ډېرې او د هغې سره به تاسو له فایده درکړي. د هغې نه علاوه که داسې هم کولی شئ چې یاره په یو مارکیټ کې سامان لږ شانتې اخلئ څومره هم ستاسو سره پیسې په بل کې خرڅوئ. زموږ د عالم دا دی چې موږ ډېر زیات شرمېږو، یاره موږ وایو چې په دې کار باندې به موږ ته خپلوان څه وایي، ملګري به مې څه وایي، چې دی څه وایي. بهر چې دا خلک لاړ شي دوی ټوایلټونه هم پاکوي، دوی ویټري هم کوي، دوی هر کار کوي، په دې خپل ملک وطن کې دي شرمېږي. دغه شرم د وجې دوی واړه کارونه نشي کولی. خو یقین وکړئ په دې وړو کارونو کې خدای پاک دومره برکت واچوي چې هغه هم روان شي او بیا د دې نه هم ډېرې پیسې ګټي. دوی به همیشه دا کوشش کوي چې یاره دلته مواقع نشته، مواقع دومره ډېرې زیاتې وي خو انسان د خپل سستۍ د وجې، د خپل شرم د وجې، د خپل کلتور د وجې
کاروبارونو ته زړه نه غړي که دا لږ لږ کاروبارونه موږ شروع کړو نو موږ به ډېر څه چې کوم دی هغه وکړو او که دغه نه کېږي نو هجرت کې ډېر غټ عظمت پروت دی هجرت صرف دا نه دی چې ته سعودي عربیه ته لاړ شې یا انګلینډ او یو اس ته لاړ شې ته د خپل ښار نه بل ښار ته لاړ شه که ته د خپل ښار نه بل ښار ته لاړې نو ستا نه به دغه شرم یره ترخه کلتور دا خبرې شاته پاتې شي ته به هر کاروبار کولی شي چې بیخي څه نه ګټې د هغې نه به څه نه څه به دومره شروع کړي چې تا ته څه نه څه ګټه شروع شي ستا ګټې هغه لیول به سیوا شي ته به د یو کاروبار په ځای باندې دوه درې کولی شي هلته کې به تا ته شرم برم دی او که طاقت دې دومره کېږي نو بل وطن ته لاړ شي چېرته چې انفلیشن کمي او ستا د دې کار دیاړي تاله ډېره درکوي او د هغې سره سره تا کې هلته کې شرم هم نه وي نو ته مختلف قسم کارونه ډېر ټایم دپاره هم کولی شي ډېر خلک وایي چې موږ سره بیخي پیسې نشته چې موږ یې څه ونه کړو نو زموږ دا یو المیه ده چې یاره زموږ سره په کورونو کې او ګیر چاپېره دومره سامان پروت دي چې هغې نه موږ ډېرې پیسې پیدا کولی شو خو موږ ورته سوچ نه کړی که هغه داسې شیزونه چې هغه ستاسو نه پیسې الټه خوري نو هغه په کار دی چې تاسو خرڅ کړئ که هغه ستاسو ګاډی دی که هغه بل څه دی ماشین دی یا بل شی دی خو دغه پیسې دا نه ده چې درته وخوري بلکې په یو داسې ځای کې استعمال کړي چې تعالی نورې پیسې راتل د هغې نه شروع شي تاسو یو بنیادي فرق دی اسټس او لایبلیټي اسټس هم هغه شي ته وایي چې ته هغه واخلې هغه ستا په کاروبار کې ستا په ژوند کې تاله ورو پیسې ګټي لایبلیټي هغه شي ته وایي چې ته هغه واخلې هغه ستا په کاروبار نه ورو ستا نه پیسې خوري لکه که تا یو ګاډی واخیستو په هغې کې ته د یو کمپنۍ سره ولګو نو هغه به تاله ورو پیسې ګټي خو که تا یو ګاډی صرف واخیستو ځان ته دې ودرو دی به ستاسو د پټرول او د نورې پیسې چې کوم دي ورو به درنه خوري او لایبلیټي به دې جوړه شي د هغې نه علاوه په کار اول مې دا هم ووایي چې یاره موږ له دې فاینانشل ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی زه د دې فیلډ ایکسپرټ نه یم دا ویډیو مې هم ځکه وکړه چې یاره دې فیلډ چې کوم ایکسپرټ دی هغه په دې باندې لاندې څه کمنټ وکړي موږ ته څه پوهه وښیي د نورو خلکو ته پوهه وښیي هغه داسې ویډیوز جوړ کړي که په یوټیوب په ذریعه باندې کې فیسبوک په ذریعه باندې کې زموږ ته په جوماتونو کې په سکولونو کې په یونیورسټیانو کې د تعلیم پکار دی زما دې خلکو ته خواست دی چې دا فاینانشل ایجوکیشن موږ ته ښودل زده کړي زموږ په ژبه کې چې دا خلک د دې نه څه نه څه زده کړي او بله طریقې خو تاسو ته ما ولښودلو چې یاره خپل ضرورت به کموي که ضرورت کمول لا شي نو موږ ډېر زیات ارام پسنده شي یو ډېر غم ښادي کې داسې کلتورونه چې زموږ نه ډېر زیاته پیسې هسې اخلي که موږ هغه باندې کنټرول راولو نو موږ به د خپل څادره پورې خپې غځول زده کړو او په هغې کې هم ژوند کېږي او په هغې کې ډېر ښه ژوند خلکو کړی وي نو دا دوه مختلف اپروچ دي چې یا ته خپل څادر غټ کړه یعنې خپل د انکم سورسز سیوا کړه او یا چې کوم دی خپل خپې راټولې کړه چې ستا د څادره پورې او بله اوږده طریقې خو دا ده چې موږ د خپل وسایلو نه خبر شو چې پښتنو په وطن کې کم کم وسایل دي د هغې چې کوم پولیټیکل اسپیکټ د هغې نه خبر شو او بیا داسې مزې پرې هم وکړو څنګه چې سعودي عرب والا په خپل تیلو باندې او په نورو وسایلو باندې مزې کوي الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او دا ګران ټایم دې ټولو ته اسان کړی شي او د یو بل کومک وکړي خاص کر هغه خلک چې هغه یو دوه پیسې ګټي نو پکار ده چې د هغه خلکو په داسې طریقه باندې کومک وکړي چې هغو له کاروبار روان کړي او له ګاډۍ ورته ولګوي بل څه داسې کار ول روان کړي چې د هغه پکې روزګار خامخا روان شي په لوی الله مو سپارم سلامونه